ملګرو د رحمان بابا خوږو د نصیحت نه ډک شعرونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. راځئ چې وورو. د ځوانۍ عمر دې تیر کړو په غفلت کړي، په پیری کې به څه زیرمه د محشر کړي، او بیا وایي بد په بدو خپیماني کاندي رحمانه، ته په خپلو بدو نشوې خپیمان ولې؟ او بیا ورپسې دام وایي نور عالم که د دنیا غمونه کاندي، د رحمان سره د غم د آخرت وي. عبدالرحمن بابا فرمایي که یو ځل سر د خدای لپاره ټیټ کړي، په قیامت به سر بلند شي د هر چا. بازار دا دی که څوک سود او سودا کاندي، په هغه جهان نه سود شته نه سودا. او کبرجنو خلکو ته وایي سر د ننه په ګریوان کا سترګې روڼې، ډیر په پورته پورته مزه سر هوا مزه و اسمان ته، ته په اصل کې له ځمکې یې پیدا. او په بل شعر کې بیا ورپسې داسې وایي هسې مه وایه چې زه یم په جهان کې، پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی. عبدالرحمن بابا وایي زه رحمان له هغه علمه پناه غواړم چې له دینه له مذهبه وي سیوا. او د بد محفل باره کې وایي چې د بې دردو همدمي به د بې درد کا، د نامردو همدمي به د نامرد کا، چې تقوا دیانت نه لري رحمانه، ته دې هسې هم نشینو نشین مشه. او رحمان بابا داسې وایي په هر غم کې خاموش اوسه، او که نه وي د بدخوا خاطر بخات دوست به ازار کړي. او بیا داسې وی رحمان بابا صبر ونیسه په مخ کې مراد غواړه، په تلوار به هیڅ ونه کړي که تلوار کړي. او وی نیک کردار هم نیک عمل او نیک خویونه، هم جنت دی هم راحت په دا دنیا. او بیا وی آدمزاد په مانواړه یو صورت دی، څوک چې بل ازاروي هغه ازار شي. او وی که ته نه کړي په بل چا باندې غرض، بل به هم نه که په تا باندې غرض. او وی په ساحل کشته د هیچا نه ډوبیږي، که څوک نه که په دریا باندې غرض. او رحمان بابا داسې وی زهر خدي که په صلح او سلاوي، نه شکر په فتنه او په غوغا. او وی چې ضرور او د عزیز زړه په ازار شي، حاصل مشه هغه خپله مدعا. وی چې عزت حرمت یې نه وي په جهان کې، هغه هسې جندون وسوځه په هور کې. او مسافرو ته وی داوه مکړه په ناحق به یې خپل نه کړي، پردی خار پردی ملک پردی دیار. او چې استوګنه په پردي وطن کې کاندي، هغه نه لري د هیڅ واک او اختیار. او که هزار قسمه وخوري په یو کار کې، نه که څوک په مسافرو اعتبار. او د زورورو باره کې وی چې زورور نه ځان ساته، وی چې په زور ور سره نه برابر، ته هغو تر څنګه مکې نزړور. زورور هور او اوبه دې فهم وکړه، چې ډوب نشي یا ونه سیزي بشر.